افغاني سري میاشتې ټولنې څه موده مخکې د کونړ مرکز په ګډون په 8 ولسوالیو کې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه راکډه شوي هیوادوال په نښه کړي او نن یې د سري میاشتې ولایتي دفتر په انګړ او ځینو ولسوالیو کې 300 کورنیو ته د ژمنیو توکو کڅوړې ورکړي. مسؤلین وایي هڅه یې دا ده چې له پاکستان څخه په زور راویستل شوو هیوادوالو لپاره په کور دننه د اسانتیاو برابرولو غم وخوري. یا هغې په ټولو ولایتونو کې تقسیم وکړو. موږ ته هم په دې کې دغه د زنانو یو کې د زنانو دی، یو د ماشومان دی، یو د نارینهو دی. موږ له تقریبا د کونړ لپاره د 300 کسانو 300 کورنیو لپاره دا کومک یې مسخره کړی. نو موږ تقریبا د مرکز او مرور او مثلا نارنج او تر کونړ خاصه پورې تر کانو پورې دلته هم توزیع کړي وو. 900 کسان هم دلته برابر کړي او توجیه ستاسو په مخ کې وشوه او تقریبا 900 کورنیو لپاره موږ په پلو چناو کوو. نو د شګل، چوکل او دانګم او اسمار د هغې ولسوالیو لپاره موږ هلته سامان وړي. نو کارمندان مې کړي دي هلته هم توزیع نن وشوله او شوي به وي. نو نور آینده انشاءالله کوشش کوو چې د دې خلکو لپاره سره اعتدال کړو. موږ خو خپل مرستې موږ د دوی نه نه دي سپمولې. موږ سره خیمې شته دی، کوم خلک چې سرپناه ونه لري او موږ ته تثبیت شي هغوی ته موږ خیمې ورکوو. حتی موږ د جنریټرو کومکونه سره کړي دي او خوراکي مواد هم ته برابر وو. ځکه د موږ رئیس عمومي هغه موږ ته دا خبره کړې ده چې زه رخصتي نه لرم. زه به شپه ورځ د افغانستان د هغو خلکو چې هغه معیوب دي، مهاجرین دي، فقیران دي، مسکینان دي، د هغوی دپاره په ټول دنیا باندې ګرځم، کومکونه به راجلبوم، راوړم به او دې خلکو ته به یې تقسیم. نو موږ سره څه امکانات دي هغه موږ د دوی نه درېږو. کونړ کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي له ګاونډ پاکستان څخه په جبري ډول د راویستونکو افغان وګړو لپاره یې دلته د هر ډول اسانتیاو برابرولو په برخه کې هلې ځلې ګړندۍ کړي. د دوی په وینا د اسلامي امارت شته امکانات د خپلو وګړو پر وړاندې دي او هر چاته په خپله برخه کې د کار کولو فرصتونه شته. دا د امارت تر اخره پورې دا ټولو د پانتونونو د خپل کومکونه له تاسو سره ښوولي دي چې ځوانان بیکاره پرېږدي، چې کوم ځوانان تعلیم یافته دي، تعلیمونه یې نیمګړي پاتې دي، هغه به هغوی ته موږ معرفي کوو، ځانونه د خپل استادو سره موږ سره لیست کوي. او کوم ځوانان چې نوي ځانونه په مکتبونو کې شاملوي هغه ته د واړو مکتبونو کې دغه ځوانان دې هم راځي، موږ د دوی په خدمت کې یو. او کوم چې د کار خلک دي او تعلیم نه وتلي دي هغوی ته موږ دې ته تیار یو چې کومې مځکې د امارت سره موجودې دي په اجارو باندې موږ تاسو ته ترکولی شو په خپل تقسیم باندې چې څوک وغواړي زه دکاني کوم، زمینداري کوم، هغوی ته موږ خپل ترتیبونه جوړ کړو، هغوی ته هغه ځمکې په هغه باندې ورکړو، په اجارو باندې ورکړو چې دوی پکې مصروف شي. هغه ځوانان چې کوم کاروبار یې زده وي هغوی ته موږ کوشش کوو چې داسې ترتیبونه جوړ کړو چې هغوی ته د کار زمینه برابر کړو چې تاسو په دې باندې کار وکړئ. دغه تا کار څه که نه وي یو څوک ورته راښکوو، یو 5 روپۍ ورته پیدا کوو، یو ترتیب ورته جوړوو. تازه راکډه شوي هیوادوال وایي ټول شته یې پاکستان کې ورڅخه پاتې شول او اړتیا ده چې په هره برخه کې ورسره مرسته ترسره شي. دوی وایي د اسلامي امارت مسؤلونو یې ستونزې اورېدلي او وخت ناوخته ستونزو ته یې رسېدنه کوي. وروره دا چې موږ ته څه مرسته راکړې ده په دې باندې موږ خوشحاله یو. وروره دا زموږ ډېر سهولت موږ ته جوړوي. موږ د نور مرستو غوښتونکي غریبانان یو وروره چې موږ ته نوره مرسته وشي. ډېر وروڼه دغه شانه دا غریبانان راغلي د پاکستان نه مهاجر. زه په خپل حال وایم وروره چې ما هېڅ هم نه دي راوړی، ما له هر څه په کراچۍ کې پاتې شوي دي نیولي. دې ته خو موږ چار څنګه کړو لږه کړو ډېره موږ ډېر خوشحاله یو. خو ښه خبره دا ده چې مشرانو ته زموږ دا راغلی چې نغدې روپۍ ورکړل شي نو دا به ډېره ښه شي. وړه هم د دې په دې هم زموږ شکر دی. دغه روپۍ چې ورکړل شي ډېر خوشحاله ځکه ټول غریب خلک دي. د یادونې وړ ده چې کونړ کې تر دې وړاندې هم د افغاني سري میاشتې ټولنې لخوا هیواد ته د بیرته راستنېدونکو سره بېلابېلې مرستې ترسره شوي دي. مسؤلین وایي هڅه یې دا ده چې دې ولایت ته د مرستندویه بنسټونو پام راوګرځوي څو د بېوزله هیوادوالو لاسنیوی وکړي.